نازي اقبال او جاوید پیزا د ژوند لارې سره بیل کړي. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د پښتو ژبې نوموتې سندرغاړې نازي اقبال له خپل افغان خاوند جاوید پیزا څخه د کورني تاو تریخوالي له کبله طلاق واخیستو او خاوند یې هم طلاق ومانه. نن په ټولنیزو رسنیو یوه تازه ویډیو خپره شوې چې په دې ویډیو کې نازي اقبال ډیره په ناهیلۍ سره له افغان خاوند جاوید پیزا نه د طلاق غوښتنه کوي او هغه هم له ځنډ پرته طلاق ورکړی دی. په دغه ویډیو کې ښکاري چې نازي اقبال له خپل افغان خاوند جاوید پیزا څخه غواړي چې نور د طلاق ورکړي، هغه هم 3 ځلې خپلې مېرمنې ته د هغې په خوښه طلاق ورکوي او رخصت کوي. د اسلامي قانون له مخې هم یو مسلمان خپلې ښځې ته د 3 طلاقونو ورکولو اجازه لري چې د طلاق ټکي پکې 3 ځلې تکرار کړي. دوی هم په همدې ډول سره یو له بل نه جدا شول او د ژوند لارې له یو بل نه بېلې کړي. په ټولنیزو رسنیو هم د دې مشهورې جوړې په تړاو ډول ډول نظرونه خپریږي چې ولې دغه جوړه له ډیر وخت وروسته له یو بل نه جدا شول. خو د نازي اقبال له مخ څخه ښکاري چې د دوی ترمنځ طلاق د کورني تاو تریخوالي له امله رامنځته شوی، ځکه چې نازي اقبال په همدغه ویډیو کې پخپله اقرار کوي چې زما نور جاوید پیزا سره وخت نه تیریږي او ماته دې طلاق راکړي. څه وخت وړاندې نازي اقبال خبر ورکړی و چې نوموړې د خپلو اولادونو سره یو ځای د پلازمینې اسلام آباد څخه د لندن په لور تللې ده او هلته به نور ټول باقي ژوند تیر کړي. نازي اقبال تر دا مهاله د 6 اولادونو مور ده. دا هم معلومه نه ده چې د نازي اقبال دغه 6 اولادونه به له پلار او یا هم له مور سره پاتې شي. په دې اړه لا دواړو څه نه دي ویلي، خو ممکن په دې اړه تاوده بحثونه وروسته راوپارول شي. نازي اقبال په پښتو ژبه بې حسابه په زرګونو سندرې ویلي دي. سندرغاړي نازي اقبال له دې وړاندې هم ویلي و چې خاوند یې غواړي د دې اولادونه په لندن کې ښه تعلیم وکړي، نو له همدې امله به تر ډیره په لندن ښار کې پاتې شي. خو لندن ته د تګ وروسته سره ډیر زر جدا شول. نازي اقبال اوس هم په ډاډ سره وایي چې هیڅ داسې پریکړه نه ده کړې چې ګواکې سندرې دې پرېږدي، بلکې په لندن کې به هم دا مسلک پرې نږدي چې وخت نا وخت به د نړۍ پښتنو په کنسرتونو کې برخه واخلي. د نازي اقبال خاوند چې په خټه افغان دی او هغه نه غوښتل چې نازي اقبال هم په پاکستان کې د غزاله جاوید په برخلیک اخته شي، نو له همدې امله یې لندن ته کډه وکړه، خو اوس یې لارې د ټول عمر لپاره جدا شوې. نازي اقبال په داسې حال کې له خپل خاوند څخه طلاق واخیسته چې تیر کال یې خپل سکه ورور د دې په 2 ماشومانو ناوړه تیری کړی و او د همدې قضیې په اړه پاکستاني حکومت د هغې ورور نیولی او د مرګ سزا یې ورته اورولې وه. خو نازي اقبال لندن ته د تګ وړاندې خپل مجرم ورور وبخه او هغه دوسیه یې د مور په واک کې ورکړه. اوس نو ښایي ورور یې هم له زندانه آزاد او وبخل شي. دوستانو دا و د نازي اقبال د طلاق په اړه تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کړو. مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.